سلامونه، نیکې هیلې، احترامات په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن لري او خوشحالي مو پر برخه وي. بایننس کې ډېری ملګري دغه مشکل لري چې اتنټیکیټر اپ مشکل لري. صحیح ده، دا به څنګه حلوو، څنګه کېږي او څنګه حلېږي. لومړی به کار وکړئ، دغه ځای ته به کلیک ورکړئ. سمه ده، دغه ځای ته مو چې کلیک ورکړه، دلته به سیکیورټي ته راشئ. سیکیورټي ته چې راغلئ، دلته چې د اف ګورئ، د اف ته به کلیک ورکړئ. اف انیبل کې، سمه ده، یو کلیک به دوباره بل یو ورکړئ. بل کلیک چې دی ورکو، دا به کافي کې، دا ګوره دا کی دی، دلته ښکارېږي، کافي شو انشاءالله. صحیح ده، بېرته به دې نه وځي او راسن به د ګوګل ته پلی سټور ته به ولاړ شي. پلی سټور څخه به د ګوګل اتنټیکیټر اپ را ډاونلوډ کړي. دلته به سرچ کې ورکړي اتنټیکیټر. سمه ده، زما خو په سرچ کې دا پروت دی، دغه دی وګوره، تاسې هم بیا ولیکئ او را ډاونلوډ به کلیک ورکړئ، را ډاونلوډ به یې کړئ. صحیح ده، ما څخه په فلحال ډاونلوډ دی. نو ما ته کوډ هم راغلی دی 394، خو نه، دا به پرېږدئ ځکه چې تاسو خو نوی اپډیټ کوئ. نو دې جمع ته به کلیک ورکړئ. سمه ده، دلته به انټر سیټ اپ کی ته به کلیک ورکړئ. سمه ده، سیټ اپ کی ته چې کلیک ورکړو، په لومړي کې به بایننس ولیکئ. که بایبیټ اکاونټ وي، بایبیټ هر یو اکاونټ کې چې دغه سیسټم وي، نو هماغه نو مخې تاسو کولی شئ چې دغه ولیکئ. سمه ده، بل ته به بایننس ولیکئ. بایننس او هغه کې چې کومه کلمه هغه ځای نه را کاپي کړله، نو هغه به دلته پیسټ کړئ. دغه ګورئ پیسټ مې کړه، ایډ به پسې ووایئ. سمه ده، ایډ مو ووهه، دا دی بایننس زما سره دوباره راغلی 930.28. صحیح ده، نو دا به بېرته لاړ شئ هغه بایننس ته. سمه ده، دلته مو کله چې نیکسټ ووو، کوډ چې وم دلته ما سره 005 005 سمه ده، دا به سبمیټ کړئ. ستاسو د اتنټیکیټر اپ مشکل چې دی دا حل شو. ښه، دا بیا دوباره دغه سیسټم نه راځي. کله چې تاسو ویدرا کوئ، نو دغه ویدرا کې به تاسو ته دغه اپشن راځي، او اپشن ته به لاړ شئ، راسن اتنټیکیټر اپ ته به ځئ، د هغه ځای څخه به کوډ راخلئ د بایننس. سمه ده، نو همدغه مشکل و. انشاءالله که ویډیو مو خوښه، لایک او کمنټ مه هېروئ. نور نو ښه وخت په مخه مو ګلونه.